ها اخرنی حدیث په دې باب کې او هغه په دې موضوع کې دی چې اوبو کې به اسراف نه کړي. یعنې سړی غسل کوي، دا مطلب نه دی چې ته غسل کوې او غسل په ښه طریقه کول غواړي، دا خو واضح ده، او ته نښتې اوبه اړه درته زیاتې کړي. فقد تعدى وظلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سړي زیاتې کړې ده او ظلم یې کړی چې څوک اسراف کوي. خو ځکه مشهور روایت دی چې اسراف به نه کوې اگر که ته د ولی او د نهر په غاړه ناستې، بیا هم د اوبو په استعمال کې اسراف نه کړي. او دا نن سبا چې سړی د اودسونو دې ځي ته ورشي جوماتونو سره چې کوي، نو د دې اوبو داسې یو شور جوړي، دقه شانې کولو کړي او هېڅ پروا یې نه چې د اوبه ډېرې بهیږي او دا زه زیاتې کوم، دا زه غلط کار کوم. نو د اوبو په استعمال کې اسراف هغه نه دی پکار. اوس دې روایت ته غوږ کېږدې ګوره. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. دا روایت دی د ابو جعفر چې د ده نوم محمد دی، زوی د علي دی، هغه زوی د حسین دی، حسین رضی الله عنه، او هغه زوی د علي بن ابي طالب دی. نو دی د علي رضی الله عنه څه شو؟ نه نوسی نه شو، نوسی خو علي دی، کړوسی شو. محمد ابن علي د علي زوی دی، علي بیا د حسین زوی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوسی زوی، او هغه بیا د علي رضی الله عنه زوی دی. نو دا ابو جعفر د علي رضی الله عنه کړوسی شو. انه کان هو و ابوه، و یو ورځ دی د ابو جعفر محمد نومې چې دی دی او د ده پلار علي بن الحسين، دا دواړه ناسو عند جابر بن عبد الله رضی الله عنهما، د جابر بن عبد الله سره، وعنده قوم، او داغه سره نور خلک هم ناسو. فسألوه عن الغسل، تپوس یې د غسل په باره کې وکړو، یعنې دا غسل په څومره اوبو پکار دی او څوم طریقه باندې پکار دی. اوس دا جابر بن عبدالله مشهور په صحابه کرامو کې هغه صحابي دی چې ډېر روایت را نقل کړي، ډېر علم ولا الله ورکړه. نو دا خلک دوی د هغه سره کېناستو، تپوس یې د غسل په باره کې وکړو. ګوره لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې دې مسلو کې حیا دا نشته، یعنی د دوی په شان حیاناک خلک نور شته صحابه کرامو په شان د پیغمبرانو لپاره نشته. او دوی په مجالسو کې هم دا مسله څېړلی کېږي د غسل باره کې عبادت دی، او مسله اله انسان ته یادېږي چې وڅېړلی شي، بیان شي، واضح شي، اله به موږ ته معلومه شي که نه. چې مسله راته څوک څېړي نه، بیانوي نه، واضحه کوي راته نه، نو ما ته به د کوم ځای نه مسله رایاده شي؟ نو هغه ورته ووایي چې یکفیک صاع، یو صاع اوبه د اودس لپاره پوره دي، او یو صاع اوږې دا یو صاع دا څلور چونګی، څلور چونګونه یو صاع جوړیږي. ښه، نو دا څلور چونګه اوبه د دې نه لیټرې څو جوړیږي، ځکه چې نن سبا خو ټول حساب د دې دی. یو صاع څلور چونګی، او د وزن چې وزن کې په تله کې لکه سدي په یو صاع کې ور واچول یا څلور چونګه، خو چونګونه د چا چې معتدل سړی چې نه لاسونه ډېر غټي او نه لاسونه واړه. اوس ته راوړي دومره لاسونه یي، هغه غټ شی جوړېږي، یا دا دومره لاسونه یي، د هغه وزن کم شي چې معتدل لاسونه یي درمیانه، نه ډېر غټي نه واړه، او په هغې څلور چونګه راوالې. که مثال وریجې دې راواغستې او تلې ته دې ور واچولې، نو دا تقریبا 2 کیلو او 40 ګرامه جوړېږي، یا وربشې یا غنم، تقریبا لکه 2 کیلو او 40 ګرامه ته جوړېږي. نو دا اوبو ته چې لیټرو ته اړی، نو تقریبا 2.5 لیټر اوبه ته جوړېږي، څه کم او زیات تقریبا 2.5 لیټر اوبه ته جوړېږي. نو دې جابر رضی الله عنه ورته وویل یو ساع اوبه پوره دي، په یو ساع اوبو باندې غسل کوه، دا پوره دي. فقال رجل، یو سړي وویل چې ما یکفیني، دا زما لپاره نه دي پوره، یعنې ما ته د ډېرو اوبو ضرورت دي. فقال جابر رضی الله عنه ورته وویل كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جابر رضی الله عنه ورته وی
دا پوره وي د هغه چا دپاره چې ویښتې ستا د دې ویښتو نه اوږده وو او هغه ستا نه غوره وو یرید رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد یې څوک و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غسل په څومره اوبو باندې کو صاع باندې او صاع څو شو 2.5 لیټره 3 ووایه زه 3 لیټره اوبو باندې ثم امنا فی ثوب بیا په یو کپړه کې موږ له امامتي راکړو دا مسله را روانه چې انسان په بدن باندې یو کپړه پرتی دی مونځ پکې کولی شي که نه دا به د مانځه و مسایلو کې راځي وفي لفظ او په روایت کې ورسره دام دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرغ الماء على رأسه 3 پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اوبه په سر باندې 3 پیرې اړولې سره د دې 2.5 لیټر اوبه د هغه پوره وي دا خبره یاده کوي چې یو خبر اورېدونکي سړی یاره دا څنګه او چې تطبیق شي سړي ته پته ولګي چې دا کیدی شي او که نه چې ته اوبه راوالي او په بدن یې اړې لګي او بیا ورسره ګزې مږې نو دا ښه برابر د انسان پوره کېږي اوس که ته د بالټو هغه حساب کوي چې داسې راډکې او راړې یا دغه دې فواره دې کول او کړي د هغې ته ولاړې 5 ساعته او 10 منټه او 15 منټه دا خو به لازم وي چې 2.5 لیټره باندې زما څه کېږي یا په 3 لیټرو باندې خو چې کله ته روالي او تطبیق یې کې بیا وګوره ښه په طریقې سره ځکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دومره اوبو باندې اودس کو لکه د 1.5 ریال هغه بوتل نه راځي اوبو لیدلی مې که نه دومره اوبو باندې هغه اودس کو چاردم سړي چې دومره اوبو باندې اودس چاردم څنګه کي نو دا بیا بعضو علماو ویډیو به جوړه کړې ده او سرچ یې وکړي میلاو به شي ته په نیټ کې تطبیق کړې ده دا خبره چې وګوره په دې باندې اودس چاردم کېږي او که نه ښه برابر یې به کړی ښه برابر مقصد د دې حدیث ته راوړو څه دی اوبو په استعمال کې اسراف وکړه قال الرجل الذي قال ما يكفيني دا کم سړي چې دا خبره کړې وه چې دا زما دپاره پوره نه دي نو هغه نوم دی الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه او دا علي بن ابي طالب بل نوسی دی حسن نومې دی د نوسی نومې حسن دی ده دا خبره کړې وه چې دا اوبه زما نه پوره کېږي نو هغه ورله جواب ورکړو چې دا خو د هغه چا پوره کېدي چې هغه ستا نه غوره وه دلته یو څو مسلې دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی او تاسو ته پته لري چې دې کتاب کې ټول روایت هغه د صحیح بخاري صحیح مسلم دي یو مسله دا یاده کړئ ګوره مطلب دا نه دی چې 2.5 لیټره اوبه صرف په دقه استعمالی د دې نه زیاتولی نه شي یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده کړې چې اوبه به صرف دومره استعمالی مقصد څه دی اوبه لږې استعمالوه لکه که ستا ګزاره په 4 لیټرو باندې کېږي د هغې نه مه زیاتوه که په 5 کېږي د هغې نه مه زیاتوه په 3 کېږي د هغې نه مه زیاتوه دا مطلب دا دی مطلب دا نه چې لازم به اوس ته د اوبو حساب کې او 2.5 لیټر اوبه به استعمالوي خو نن سبا د فواري راوتي دې کې به څه کې نو چې کله ورته ودرېږي اوبه کولا وکړه او چې تا ته پته ولګي چې بدن دې صفا شو او ټول بدن دې لوند شو بس بیا بند کړه دغه شان د اودس چاردام طریقه ده اوبه لږې کوله وکړه چې رو را به یي او چې کله ورته تا یو اندام نه یې نیولی نو بند یې ساته دې سره به اسراف د اوبو نه راځي او که کولاوې ساتي خو چې لږې لږې راځي سم داسې تاو کې پوره او شړلار کوي بهیږي رسول هم دی دا زیاتې ده او حدیث د عبدالله بن مغفل رضی الله عنه امام ابو داود راوړی دی بهیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء په دې امت کې به داسې قوم پیدا کېږي چې هغوی به زیاتې کوي په دعا کې او په پاکوالي حاصلولو کې دعا کې زیاتې څه ته وایي دا موږ بیان کړی هغه څه غوښتل یعنی چې هغه غلو کولی لکه داسې څه غوښته چې د هغې غوښته مناسب نه دي ها دغه شان بل زیاتې څنګه
رحیق الازهار کتاب کې موږ ذکر کړي ټول اخو په مثال شو هغه روایت په دې خبره باندې مثال شو چې هغه صحابي هغه زوی جنت کې سپینه بنګله وغوښته دغه زیاتې دا دی چې یعنی هم قافیه الفاظ سړی جوړ چې یعنی زه به لازم د الفاظ د دعا د ټول برابروم یو شان کوم دا زیاتې نو دغه شان به خلک په طهارت حاصلولو کې زیاتې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو طهارت حاصلولو کې زیاتې یو دا دی چې اوبه د حد نه زیات استعمال کړي ها او بیا چې ورته د شک او د وسوسې بیماري اخون خطی 20 پیرې او 15 پیرې او 14 پیرې دی اودس چاردام کوي څومره دی په زیاتي کې پرېوتی او کومو ملګرو ته چې دا مشکل دی د دې وسوسو ده نو دوی ته موږ دا وایو چې ګوره تاسو د دې خپل کار نه که نه قلاریږئ نو ګوره دا یاده کړئ چې یو طرف ته تاسو په ګناه کې واقع کېږئ او په ناروا کار کې دغې ته بار بار راځي او چاردام کې بار بار راځي چاردام او بار بار غسل کې او دا یو نیم چې د اودس چاردام نه فارغ شي ته به یې د لامبلي دي ټولې کپړې لمدي نو چې راوځي واپس ما که څه لاس نه دی انځلی بیا شروع کړي ما که څه مسح په سر نه دی کړی بیا شروع کړي ما خپې نه دي انځلي بیا شروع کړي نو دا خلک د الله نه ویېرېږي زیات نه زیات یو اندام څو پیرې انځلی شي 3 پیرې او دغه پوره کامله طریقه ده یو پیرې مینځلی شي 2 پیرې مینځلی شي خو د 3 نه زیات نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې بیا د 3 نه څوک زیات شو نو د ظلم وکړه نو اوبه لږې استعمالول دا دین دی ګورې او دا د دین مسله ده څه ګپ نه دی اوبه دومره استعمالول څومره یې ضرورت وي